په حماسو کې وړاندې کړي. ښاغلی صاحبګل فرهاد صاحب. مهرباني بخښنه غواړم، زه خو دومره شاعر نه یم. د کاروان صاحب رقم لوی استوي په مخ کې شعر وایم. هغه د مومن صاحب خبره ده چې اوس په پالې پلی روان و چې هر رقم وینو. نو خو داسې ده چې حق دی، زه فکر کوم د خبرو هر څوک حق لري. او زه به د خپل غزل د کاروان صاحب په یو درو بیتو روان کړم چې شاید نرخ ورنه هېر وي، خو یو د درې بیته ته یو دي چې مختار دوه بیته چې د وطن پیغلې مو په غاړه وړي د اوښکو امیل، د وطن پیغلې مو په غاړه وړي د اوښکو امیل، د فریس پیغلو ته غمیله بدخشان رسي، او د غزل توري لکه جوبل د کابل ماشومان، د غزل توري لکه جوبل د کابل ماشومان، او وړي سلګۍ تر بابا عبدالرحمن رسي، او د زړه لاسونه یې سوري دي او کڅه کیسه ده، د زړه لاسونه یې سوري دي او کڅه کیسه ده، د وینو لپه شي غزل چې تر کاروان رسي. غزل دی مطلع عرض کوم چې دا د ازغي ازغي حالاتو په بستر کې اشنا، دا د ازغي ازغي حالاتو په بستر کې اشنا، شپې تېروم د بلتانه سره سنګر کې اشنا، د زړه تبرخ کې ګرځوم ورته ګلې د صبر، د زړه تبرخ کې ګرځوم ورته ګلې د صبر، عشق مې نیولی ورته ډال دی په ټاټر کې اشنا، او دغه خو زه یم چې په پړي تر منزل مزل کړم، دغه خو زه یم چې په پړي تر منزل مزل کړم، د بلتانه په کړنګ شپې وي په خاطر کې اشنا، او راځه د عشق دنیا کې بل قسم ژوندون فیل کړو، راځه د عشق دنیا کې بل قسم ژوندون فیل کړو، څومره مزه کړي نوښتونه په هنر کې اشنا، او رقیبه مخامخ درځمه عادت مې ماتې نه ده، ټول پښتانه وړي د دښمن ګلې ټاټر کې اشنا. مختار کوم چې دلبره ټول منظر منظر یې په منظر کې منظر، دلبره ټول منظر منظر یې په منظر کې منظر، فرات د خیال چې لوبوي پاره منظر کې اشنا. دا و ښاغلی فرهاد